دا اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت آگا دے چکل اللہ بخینو دیتا نگوری چی سو گناہون دی او چکل اللہ بخینو دیتا نگوری چی سمر گناہ دا حدیث کی دا رضی پس سنن ترمذی کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان تغفر اللہم تغفر جمّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا یا اللہ چی تے بخینو بیا ہو دیر زیاد بخی ستا بخانخو بیا ناشنا بخانت او دا اللہ سبحانہ وتعالی بخان عام اعلان اللہ کرد عام اعلان وورد اعلان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے پیغمبر اعلانو کا زما دی بندگانو تا آغو تا چی دخپل زانونو سر ظلم کرده دا خبره که با دیزی بندی ودرگی نو انسان دل سخیریگی جیرا گوره سا اعلان بید دی گنانگارو دا پارا واللہ سوئی لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا اللہ برحمو کی تاسو زیادے کرده دا زانونو سر گناہونم کری اللہ با دا بای رحمو کی خوش سرو چیز ما سید اللہ برحمو کی خو ما شرک کرده او بے بخی اللہ سوئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا دا شرک دا بخی نا نوی ما خو پردے حق خولده ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اوی فجراشو وما خو قتل کرده ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ بوی ماو بخی ما خو با پٹ پٹ دا غلط پلمون کتل پا فیسبوک کیو پا موبائلو کیو تصویران با می کتل دا جنکو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ما خوی دروغ ویلی دی دوکی می ورکڑی دی ما خو کنزلی کری دی مزغ بتون کری دی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ما خوی دو سبوری گیر خریلی دا ما خو با گیر وڑکولا با دی گناہ کی اختو ما اللہ بے او بخی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ما خوی دلونو حق نہ ادا کرے وسی ورکم اللہ مو بخی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا تب کم گناہ یاد کی چاگب پا دی جمیعا ٹکی کی دن نرازی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا دیر خوش حالی آیت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ دا طول گناہونا بخی میرے پارے شرطو نہیں چیتا دا زرد کومین اللہ تا واپس شو بیا دا گناہ ونکی او پا زرکی دی پا خیر دی چی دا گناہ بیا نکوما او خیمانے پا زور جون باندے علا اللہ توبی قبلی او گناہون بخی دانی چی تاسی توغی تقالی کے لا سوچت کی اللہ توبہ دا او بے جماعت پا دروازه باندیوزی اور قسم گناہون کے دا توبی نا توبی نا مراد آگا توبہ دا چی آگا دا زرد کومی نہیں رشتینی توبہ اللہ قبلی نو آگا مہربان باچا دے مہربان باچا چی عام اعلانی کرے یو حدیث کی رضی صحیح حدیث تے شیخ البانی صحیح کرے وی شیطان دوی چی و عزتی کا یا رب یا اللہ ستا پا عزت قسم خورم وی زب ستا دا بندگان گمراہ کوما ما دامت ارواحهم فی اجسادی چی سو پوری دا دوی دا ساگانی دا دوی پا بدنونو کی نو زب پا دوی پوری ختم دوی با گمراہ کو اللہ تی جواو راه وعزتی و جلالی زم قسم خورم پا خپل عزت بندی او پا خپل شان و مقام بنی لا ازالو اغفر لهم مستغفرونی زبے هم بخم چی کلم دوی زمان بخانو واری چی کلم دوی بخانو واری
الله وی زه به بخم سوی د رب العالمین خو ناشنا مهرباني ده سوی دغه غفور رب دا خبر واوري وربك الغفور ذو الرحمن او رب ستا بخون کے مہربان دے سنگا لو يؤاخذهم بما كسبوا وی کچرت ما د انسانان او د مخلوق را نیوې کړه په هر خبر باندې او هر وخت لعجل لهم العذاب ډېر ضرب په دوی باندې عذاب راغلی د الله مهرباني ده چې ګوره مونږ एकदम نه رانیسي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله وینا داری خبر یو وخت یا برازي او بیا پته ولګي او په هغه ټیم کې به تیښتې لار نشته د الله مهرباني ده چې موږ एकदम نه رانیسي داغه مغفرت ته چې ما تاسو ته بیانو چې الله فراخه مغفرت